بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، په میزان کې تر ټولو درانه اعمال کوم اعمال دي؟ هر څومره چې عمل الله رب العزت ته خوښ وي نو هغومره په میزان کې دروند وي، او کله چې د میزان تله په نیکو عملونو درنه شي نو بنده کامیاب او بریالی وي. عملونه ډول ډول او متفاوت دي چې له یو بل نه غوره، لوی او کوچنی، سپک او درانه، خو کوم چې د میزان په تله کې ډیر درانه دي زه غواړم چې هغه تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو مطابق ځینې بیان کړم. اول، ښایسته اخلاق. ښایسته اخلاق آسانه کار دی، فقط ورین تندی او پستې خبرې دي. چاته چې ښایسته اخلاق، همیشه مسکا، نرمې کړنې او پوست اړخ ور په برخه شو نو د هغه عمل به په میزان کې دروند وي او رحمان ذات ته به محبوب وي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق له ټولو خلکو ډیر ښایسته و، تر دې چې الله رب العزت هم ستاینه کړې. په صورت قلم کې الله فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، او بېشکه یې ته په لویو اخلاقو باندې. همدارنګه الله تعالی په صورت آل عمران کې 159 آیت کې فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پس په سبب د رحمت د الله تعالی ته دوی ته نرم شوی، او که وای ته بدژبی او سخت زړی نو دوی به ستا له خوا نه تس و نس شوي وی، یعنې خواره شوي به وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو ستاینه کړې. رسول الله فرمایي د قیامت په ورځ چې د بنده په تله کې تر ټولو دروند شی کیښودل کیږي ښه اخلاق دي، او الله تعالی بې حیا او بدژبی انسان بد ګڼي، الله رب العزت یې نه خوښوي. دویم هغه عمل چې په میزان کې به ډیر دروند وي هغه د الله تعالی ذکر دی. د الله تعالی ډیر ذکر، سبحان الله، الحمدلله او لا اله الا الله ویل بنده الله تعالی ته محبوب او نږدې کوي. او څوک چې له یو شي سره مینه لري نو ډیر یادوي، که څوک له الله تعالی سره ډیره مینه لري نو د هغه ذکر به هم ډیر کوي. په صورت بقره کې 152 آیت کې الله تعالی فرمایي فاذکروني اذکرکم، تاسې ما یادوئ زه به تاسې یاد کړم. همدارنګه الله تعالی په صورت احزاب کې 15 آیت کې فرمایي والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. او هغه سړي چې الله تعالی ډیر یادوي او ذکر کوونکې ښځې، الله تعالی د دوی لپاره بښنه او لوی اجر تیار کړی دی. او د مسند احمد او د ترمذي حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه تاسې ته ستاسې د غوره اعمالو په باره کې خبر در نه کړم چې
تاسې د خپل مالک په وړاندې ډیر پاکوي، ستاسې درجې ډیرې اوچتوي، ستاسې لپاره د سرو او سپینو زرو له خرج کولو نه هم ډیره غوره دي، او ستاسې لپاره له دې هم ډیر غوره دي چې له دښمن سره مخ شئ، تاسې د هغوی څټونه ووهئ او هغوی ستاسې څټونه ووهي. صحابه و کرامو وفرمیل ولې نه یا رسول الله راویښ یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د الله تعالی ډیر ذکر کول، خو د الله رب العزت ذکر په هغه طریقې سره چې کومه طریقه موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې، چې کومه طریقه موږ ته الله رب العزت ښودلې، د ځان نه به پکې آوازونه نه باسو او چغې او سورې به نه وهو. د مسند احمد حدیث دی، یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی، ویلې ای د الله رسول، د اسلام کارونه ډیر شوي دي، نو ته ماته په یو داسې کار امر وکړه چې زه یې راټینګ کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ستا ژبه دې همیشه د الله رب العزت په ذکر لمدوي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دوه کلمې دي چې په ژبه سپکې، په میزان کې درنې او رحمان ذات ته ډیرې خوښې دي، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. همدارنګه د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای پاکوالی د ایمان برخه ده، الحمدلله میزان ډکوي، او سبحان الله او الحمدلله دواړه د ځمکې او آسمانونو منځ ډکوي. نو که غواړئ قدرمنو اوریدونکو ورونو او خویندو چې د آخرت په ورځ ستاسو د اعمالو تله درنه شي او درنه وي، نو ښایسته اخلاق غوره کړئ، او د دې ترڅنګ خپله ژبه د الله رب العزت په یاد باندې لمده وساتئ. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، استغفر الله، لا اله الا الله، دا خو هر څوک ویلی شي. دا وایه چې الله رب العزت دې د حشر په ورځ د نیکو اعمالو تله درنه کي، او الله رب العزت دا فیصله وکړي چې ته لاړ شه جنت. همدارنګه هغه عمل چې د آخرت په ورځ به په میزان کې ډیر دروند وي، هغه د الله رب العزت په لاره کې وقف کول دي. وقف دې ته ویل کیږي چې یو سړی د خپل مال یوه برخه خاص کړي، لکه ځمکه، پټی او سامان، چې دا به نه خرڅوئ، بلکې د دې آمدن به د نیکي او د الله تعالی ته د نزدېکت په لارو کې لګول کیږي، او دا د جاري صدقې یو ډول دی. ستا یو دکان دی، په خپل ژوند کې دا وایي چې ما دا وقف کړی دی تر څو چې زه ژوندی یم، د دې آمدني به تاسو یوې مدرسې ته ورکوئ، او زما له مرګه وروسته به هم د دې آمدني او کرایه به یوې مدرسې ته ورکوئ. یا ستا یو پټی دی، یوه ځمکه ده، دا دې وقف کړې ده او دا دې ویلي چې د دې ځمکې نه څومره آمدني ده، دا به فلانی مدرسې ته یا په فلانی خیر کار کې به یې مصرف کوئ، که زه ژوندی یم او زما د مرګ نه وروسته هم. مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې انسان مړ شي نو ټول عملونه یې بند شي مګر 3 عملونه یې پاتې وي. اول جاری صدقه، دویم هغه علم چې خلک ترې ګټه اخلي، دریم هغه نیک بچی چې دعاګانې ورلره غواړي. تا په خپل ژوند کې مسجد جوړ کړی دی، کله چې ته وفات کیږې نو ستا اعمال ټول ختم شو، خو په دغه مسجد کې تر څو پورې چې دا مسجد آباد وي، خلک لمنځونه کوي، قرآن کریم پکې لولي، الله رب العزت به ستا د مرګ نه وروسته د دې ټول ثواب تا ته دررسوي. یا تا خپل ژوند کې مدرسه آباده کړه، یو طالب ته د کتابونه واخیستل، یا د یو مسجد ته قرآن کریمونه واخیستل، نو په هغې مدرسه کې چې دینی علوم درس کیږي، هغه طالب د هغو کتابونو نه ګټه اخلي،
یا په هغه مسجد کې هغه قرآن کریمونه لوستل کیږي یا یوه څا دې ویستلې خلک ترې استفاده کوي اوبه یې څکي یا پول دې جوړ کړی لاره دې جوړه کړې ستا د مرګ نه به وروسته د دې ټولو ثواب الله ربالعزت تا ته درسي یا تا داسې علم یاد کړی چې په خپل ژوند کې دې د هغه حق ادا که د خلکو تر غوږونو دې ورسوه نو اوس چې ستا په علم او ستا په ویناو باندې ستا له مرګ نه وروسته څوک عمل کوي د دې ثواب به الله ربالعزت تا ته دررسوي یا دې په خپل ژوند کې نیک بچی تربیت که په اسلامي اخلاقو دې سنبال که په قرآني او شرعي علومو باندې دې وروزه نو ستا د مرګ نه وروسته چې لاسونه پورته کوي ستا لپاره دعا غواړي د ده دعا به الله ربالعزت ستا په حق کې قبلوي او ستا د مرګ نه به وروسته الله ربالعزت د ده دعاګانې تا ته رسوي همدارنګه د ابن ماجې او د بیهقي حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشکه هغه عمل او نیکي چې په انسان پورې تر مرګ وروسته پیوسته کیږي هغه علم دی چې عمل یې پرې کړی وي او خپور کړی وي نیک بچی چې پریښی وي قرآن کریم چې په میراث کې پاتې کړی وي جومات یې جوړ کړی وي کوټه چې د مسافرو لپاره یې ودانه کړې وي ویاله چې روانه کړې وي او یا جاري صدقه چې په روغتیا او ژوند کې له خپل مال نه وباسي چې تر مرګ وروسته ورسره پیوسته کیږي الله ربالعزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په خپل ژوند کې داسې اعمال وکړو چې زموږ له مرګ نه وروسته د هغو ګټه الله ربالعزت موږ ته راورسوي چا چې د الله تعالی په لار کې اس وساتي چې پر الله تعالی باندې ایمان درلود او د هغه پر وعدو یې باور کوه نو د دغه په ګیا او اوبو موړوالي خوشیان او متیاز به د قیامت په ورځ د ده نیکي کې شمېرل کیږي هغه احادیث چې تیر شو او دا احادیث چې وروسته را روان دي دا ټول د وقف په فضیلت باندې دلالت کوي جابر بن عبدالله فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې به چې د چا وس و نو وقف به یې کوه ابو طلحه چې د مدینې په انصارو کې مالدار صحابي و او د هغه په مال کې ورته تر ټولو خوښ مال بیرحا باغ و او دا د نبوي مسجد په څنګ کې یو باغ چې جومات ته مخامخ هم و او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ورننوته او د هغې اوبه به یې څکلې کله چې د صورت آل عمران 22 آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نو ابو طلحه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی ویلې الله تعالی وایي چې تاسې تر هغې نیکان کیدی نشئ چې د خپلې خوښې مال خرج نه کړئ او ما ته تر ټولو ډېر خوښ مال بیرحا دی او دا دې د الله لپاره صدقه وي چې زه له الله ربالعزت نه د نیکي او ذخیرې امید لرم نو ای د الله پیغمبره چې ستا کوم ځای خوښ وي هلته یې مصرف کړه بخاري حدیث دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ډېر ښه دا ګټور مال دی ما د دې په اړه ستا خبرې واورېدې او زه دا ښه ګڼم چې په خپلوانو دې ولګوي نو ابو طلحه به په خپلو خپلوانو او تره زامنو ترې خرچه کوله نو هغه اعمال چې د حشر په ورځ به په میزان کې درانه وي ښایسته اخلاق دي د الله ربالعزت ذکر دی او د الله لپاره وقف کول دي نور به مو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ د قیامت په ورځ به مؤمنان له خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د حوض په خوا کې مخامخ شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته په خپلو مبارکو لاسونو داسې شربت ورکړي چې تر هغې وروسته به هیڅکله نه تږي کیږي او ځینې منافقین او مرتدین به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حوض څخه وشړل شي او هیڅ اوبه به ونه څکي دلته باید وپوهیږو چې حوض څه شی دی چیرته به وي له حوض څخه د څکونکو صفات څه کله چې د قیامت په ورځ د محشر په ځمکه د خلکو ودرېدل اوږده شي
او ګڼ امتونه د آدم علیه السلام له وخت نه زموږ د امت تر آخري مړه کیدونکي انسان پورې راټول شوي وي تنده سخته وي او ویره ډیره وي او خولې د یو ګوټ اوبو په هیله وي چې لاړې پرې لمدې کړي نو د هر پیغمبر د امتیانو لپاره به یو حوض راښکاره شي چې د هغه ملګري ترې څښل وکړي او نافرمان به یې شړل کیږي. حوض د اوبو د جمع کیدو ځای او ډنډ ته ویل کیږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حوض د هغه پاکو او خوندورو اوبو ډنډ دی چې الله تعالی پرې د خپل پیغمبر عزت کوي. د دې حوض غاړې به پراخې وي، پاکوالی به بې انتها وي او اوبه به یې له شیدو سپینې، له شهدو خوږې او له مشکو ډېرې خوشبویه وي. جکونه به د آسمان د ستورو په شمیر وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان به ورته راځي چې چا ترې اوبه وڅکلې نو هیڅکلی به تږی نشي. څوک پوښتنه وکړي چې دا حوض زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی، ځواب کې به دا ورته وایي چې د قیامت په ورځ به په محشر کې د هر پیغمبر یو حوض وي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امید لري چې د ده حوض ته به راتلونکي ډیر وي، یعنې تابعداران به یې ډیر وي او له دې حوض څخه به د اوبو څښلو لپاره راځي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي د ترمذي حدیث دی، بېشکه د هر نبی لپاره حوض دی او هر پیغمبر به خپل حوض ته د ډیرو راتلونکو له امله فخر کوي، خو زه امید لرم چې تر ټولو ډیر راتلونکي به زما وي. د حدیث مقصد دا دی پیغمبران به د خپلو مؤمنو امتیانو په ډیروالي فخر کوي، نو د هر چا په امت کې چې مؤمنان زیات شي د هغه خوشحالي او په نورو پیغمبرانو ویاړ به یې ډېر وي. دا د الله تعالی اکرام دی چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدر یې د خلکو په منځ کې زیات کړی او د قیامت په ورځ د آدم علیه السلام د اولاد سردار دی. د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی زما د کور او منبر په منځ کې د جنت باغچه ده او زما منبر زما د حوض د پاسه دی. مؤمنان به د قیامت په میدان کې زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم لیدو او د هغه په مبارکو لاسونو د اوبو څښلو ته لیواله وي. کله چې د قیامت په ورځ په محشر کې خلک راټول شي او ویره او تنده زیاته شي نو شوق به پیدا شي چې یو ډنډ ته ورشي او اوبه ترې وڅښي. د حوض د ځای په اړه علماو اختلاف کړ، خو صحیح دا ده چې دا به د صراط په پولو باندې د تیریدو نه مخکې وي او دا ځکه چې منافقین کله له حوض نه وشړل شي کوشش به کوي چې په صراط پله باندې تیر شي، خو وس به یې نه وي او ښکته به په اور کې او په جهنم کې وغورځېږي. کوثر داسې یو وصف دی چې په کثرت او په ډیروالي کې په مبالغه باندې دلالت کوي او دا هغه نهر دی چې حوض ته اوبه ورکوي. یعنی کوثر نهر دی په جنت کې، نو د هغه ځای نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حوض ته اوبه راځي. په ډیرو احادیثو کې د کوثر داسې صفات راغلي چې له حوض سره مشابه دي. له دې امله په قرآن کریم کې چې د کوم کوثر یادونه شوې نو ډیرو علماو ترې د حوض مصداق اخیستی، لکه چې الله رب العزت فرمایي انا اعطیناک الکوثر. موږ ته دا خبره ښه ښکاري چې حوض د محشر په ځمکه کې یو ډنډ دی او کوثر په جنت کې یو نهر دی چې حوض ته ترې اوبه راځي. نو حوض د کوثر یوه څانګه ده، له دې امله د دواړو صفتونه سره یو شان دي او د کوثر ډیر تفصیل د جنت په تفصیل کې راځي، انشاءالله هلته به یې واورئ. حوض یو داسې ځای دی چې د جنت اوبه پکې راټولیږي او د محشر په ورځ کې به یې مؤمنان څښي. د حوض په وصف کې او له هغې څخه د څښونکو او شړل شوو په وصف کې ډېر احادیث د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي. نو حوض داسې ډنډ دی چې څنډې یې پراخې دي، اوبه یې له شیدو سپینې، له شهدو خوږې او بوی د مشکو ډیر خوشبویه دی. جکونه او ګیلاسونه د آسمان د ستورو په څیر ډیر دي.
دا اوبه ورته د کوثر له نهر نه راځي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت به ورته د اوبو څکلو لپاره ورځي. چا چې ترې یو ځل اوبه وڅکلې نو بیا به هیڅکله تږی نشي. ډېر احادیث داسې راغلي چې د حوض د پراخي او د حجم د لویوالي صفت پکې بیان شوی، د دې لپاره چې ټول خلک پکې ځای شي، ټیل ونه کړي او نه څوک په څکلو کې وروسته شي. د حوض د حجم د نمونې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کلو ترمنځ ځینې مسافې ښودلي چې دا یې تقریبي اندازه ده تر څو د خلکو فهم ته رانږدې شي او لیوالتیا یې ورته پیدا شي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د حوض اندازه دومره ده لکه د یمن ایله او صنعا په منځ کې. او د مسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د حوض د دواړو غارو ترمنځ دومره مسافه ده لکه د صنعا او مدینې ترمنځ. او د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما حوض له دې څخه ډیر لرې دی څومره چې د ایله او د عدن په منځ کې مسافه ده. او د ترمذي حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما حوض دومره پراخي لري لکه د عدن او عمان بلقا ترمنځ څومره مسافه ده. او د ابن ماجه حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما حوض دومره پراخي لري لکه د کعبې او بیت المقدس ترمنځ. د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ستاسې نه مخکې حوض ته ورځم او د حوض پلنوالی دومره دی لکه د ایلې او د جحفې ترمنځ چې څومره مسافه ده. او د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې د حوض پلنوالی څومره دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما له دې ځایه د عمانه پورې. د حوض د پراخي د بیانولو لپاره د ډیرو کلو د نومونو په اخیستلو کې فایده دا ده که څوک یو ځای نه پیژني نو بل به پیژني تر څو په هیچ چا دغه خبره پټه پاتې نشي. الله رب العزت دې موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې د قیامت په ورځ د کوثر اوبه راکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو لاسونو دې موږ او تاسې سیراب کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي